میاشت شب قدر او غفران تیریږي ای مسلمان رمضان تیریږي یو لحظه در څخه تېره نشي یو لحظه در څخه تېره نشي دا یو فرصت دی د احسان تیریږي دا یو فرصت دی د احسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د تعلیم الاسلام رادیو محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی مو روغ جوړ او خوشحاله لره. د خپرونې په دې برخه کې راځو د روژې یو څه فضائل درته بیانوو. هیله لرم چې تر پایه را سره مل اوسئ. زما محترم ورونو او خوندو، دا د رحمت او د برکت میاشت چې د الله رب العزت د خوشحالۍ دپاره د الله د رضا دپاره موږ ته الله جل جلاله دغه میاشت راکړې ده. نیک اعمال موږ کې زیاتولی شو او بد اعمال ګناهونه موږ پکې کمولی سو. الله ډیر زیات پکې خوشحاله کولی سو او شیطان ډیر زیات پکې خفه کولی سو. نو دغه میاشت باید په موږ باندې په غفلت کې تیره نشي او په دغه مبارکه میاشت کې د الله رب العزت د خوشحالۍ د حاصلولو دپاره باید ډیر محنت وکړو. کوم کارونه وکړو؟ اول باید ډیر په ذوق او شوق سره د روزې او د تراویحو اهتمام وکړو. د عباداتو په حکم کې زموږ دپاره ډیرې فایدې الله رب العزت ایښې دي او الله رب العزت د عباداتو حکم چې مشترک کړی دا په دې وجه چې د الله رب العزت د رحمت له خزانو څخه موږ خپله حصه حاصله کړو. نو باید تراویح ډیر په شوق او ذوق سره وکړو. دوهم، مسجد کې باید لمونځ په تکبیر اولا سره په جمع باندې وکړو. یو لمونځ باید لمونځ نه فاته نسی او نه زموږ جمع رانه تیره شي. هغه کوم خلک چې په کورو کې روزه ماتې کوي له هغو نه د مسجد د جمع د تیرېدو زیات امکان ده چې له جمع نه دی محرومه شي. لہذا هر یو باید کوشش وکړي چې روژه ماتې باید په مسجد کې وکړي او له جمع لمانځه نه بعد بیا کور کې خپل روژه مات وکړي. دریم، د کلمې طیبې ذکر او د درود شریف او د استغفار باید ډیر کثرت وکړو. کلمه طیبه باید ډیر ووایو. علیه الصلاة والسلام مبارک باندې درود شریف باید زیات وایو او استغفار زیات وکړو. استغفر الله استغفر الله دا تر ټولو مختصر ده. که زیات ویلی شي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. باید هیڅ یو وخت له ذکر نه خالی پاته نشي. یوه لحظه باید په غفلت کې تیره نه کړو. څلورم، د قرآن کریم د تلاوت باید خاص اهتمام وکړو. په نوافلو کې په نفلو کې چې څومره زموږ قرآن کریم یاد وي باید په نفلو کې ووایو او په یادو باندې چې د چا قرآن کریم یاد وي هغه باید په روانو په ناستو په هر حالت کې باید د قرآن تلاوت وکړي او که یاد نه وي باید قرآن کریم په کتو سره باید تلاوت وکړو. پنځم، د روژې یو مقصد خاص مقصد حصول تقوا ده، یعنی له ګناهو نه ځان ساتل ده. که چیرته موږ په رمضان المبارک کې ګناه پرې نږدو نو زموږ د روزې څه فایده وسوله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس دروغ او په یغو باندې عمل پرې نږدي نو الله تعالی ته هیڅ حاجت نسته چې د خپل خوراک او چشاک پرېږدي. یعنی د په خوراک او چشاک پرې شودلو کې د الله تعالی هیڅ حاجت نسته چې د ګناهونه نه پرېږدي. شپږم، نظر باید له ګناه نه وساتو. نامحرمو خلکو ته باید ونه ګورو
او د ګناه شي ته چې په کوم شي کې ګناه وي باید هغه شی ونه ګورو. د خپلې ژبې باید حفاظت وکړو. لاسونه او پښې حتی زلو او دماغ هم له ګناهو نه محفوظه وساتو او خپل روژه له ګناهو څخه پاکه او صافه وساتو. لکه څرنګه چې خوراک او د چښاک نه زموږ روزه ده. خوراک او چښاک نه کوو موږ، نه خوراک کوو او نه چښاک. په داسې رقم سره باید له ګناهو نه هم موږ روزه ونیسو. ګناهونه باید موږ پرېږدو. الله رب العزت چې موږ باندې کوم شی حلال کړی دی، خوراک چښاک موږ ته حلال ده، لیکن په رمضان المبارک کې د ورځې دا شی په موږ باندې حرام سي. ګناه داسې یو شی ده چې په روژه وي که بغیر روژه وي، که شپه وي او که ورځ وي، دا د همیشه دپاره حرام ده. هیڅ کله زموږ دپاره دغه نه حلالیږي. او کوم عارضي طور باندې چې په موږ باندې وختي طور باندې حرام دی، نو خوراک او چښاک د هغو خو موږ اهتمام کوو، روزه نیسو، خوراک او چښاک نه کوو. لیکن هغه ابدي حرام چې په موږ باندې الله حرام کړي دي، یعنې ګناهونه، د هغو د پرېښودلو اهتمام نه کوو. اوم، د الله رب العزت د مغفرت او رحمت په حصول کې، په حاصلولو کې باید یو تر بل سبقت وکړو، یو تر بل ځان پر مخ کړو. الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. د الله رب العزت د مغفرت طرف ته یو تر بل ځان پر مخ کړي او د جنت په حاصلولو کې شي یو تر بل ځان پر مخ کړي، سبقت وکړي یو تر بل نه. اتم، کوم کارونه چې د کور کارونه وي، د بازار کارونه وي، باید چې څومره زر وي له هغو نه ځان سړی فارغه کړي او زیات وخت په مسجد کې شي، د الله په ذکر کې شي تیر کړي. یو خو 10 ورځې اعتکاف ده، له اعتکاف نه ما سوا د نورې ورځې باید زموږ زیات وخت په مسجد کې شي، په عبادت کې تیر شي. نم، دغه مبارکه میاشت کې شي باید هغه کسان چې هغه اهل الله دي، اولیاء الله دي، باید د هغو په صحبت او په خدمت کې شي موږ وخت تیر کړو. ځکه چې د بزرګانو صحبت او مجلس ته چې موږ ورسو، نو په دغو نیکو اعمالو باندې به عمل کول موږ ته اسانه سي. لسم، د خپلو ملازمینو دپاره کوم کسان چې د تا تر لاس لاندې کار کوي، د هغو په کار کې شي باید اسانتیا پیدا کړو، ځکه چې هغه مسلمان د انسان د روژه نیسي، باید زموږ له وجې نه په تکلیف نسي. 11، خپل همسایگان او داسې رقم سره غریبان او مساکین مسکینانو باید خدمت وکړو، د هغو د زړه د خوشحالولو فکر باید وکړو. په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په رمضان المبارک کې د جود و سخاوت ډیر زیات شول. علیه الصلاة والسلام خو بغیر د دې نه سخي ولو، خو په رمضان المبارک کې به سخاوت ډیر زیات شو. باید موږ په خپل روژه ماتي کې غریبان را شریک کړو، مالی تعاون یې وکړو چې هغه رمضان المبارک ډیر په اطمینان او خوشحالۍ سره تیر کړي او موږ د دوی د دعا او خپل ځان مستحق وګرځوو. او 12 دا چې د اسلام د سرلوړۍ دپاره د علماو د مدارس دنیا او د حفاظت دپاره د مظلومو مسلمانانو د حمایت او نصرت دپاره له الله رب العزت نه باید دعاوې وکړو چې الله رب العزت زموږ دعاوې د دوی په حق کې قبول کړي. دا هغه اهم امور دي چې باید موږ په رمضان المبارک کې عمل پې وکړو چې د الله رب العزت د رحمت او د الله د خوشحالۍ موږ مستحق وګرځو. الله رب العزت دې موږ ته را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ای مسلمان، رمضان تیریږي، یو لحظه در څخه تېره نشي، یو لحظه در څخه تېره نشي، دا یو فرصت دی د احسان تیریږي، دا یو فرصت دی د احسان تیریږي. ای مسلمان، رمضان تیریږي، شی په صبر اطمینان کړه، شی په صبر اطمینان کړه، پر ساعت پسې ارمان تیریږي.
پر ساعت پوسی ارمان تیریږي ای مسلمان رمضان تیریږي میاشت شفقت غفران تیریږي ای مسلمان تعلیم الاسلام رادیو